دا 14 ماډله د جن ایکسپرت ماشین ده چې په دې باندې د توبرکلوز MDR ناروغان یعنی هغه ناروغان چې د اول خط درملنې سره دوی مقاوم وي هغه هم ورباندې تشخیص کیږي او کوم چې په لومړي ځل باندې یعنی دوی په توبرکلوز اخته شوي هغه ناروغان هم تشخیص کوي. د دې خصوصیات مخکې په بغلان ولایت کې موږ 4 ماډله ماشین درلوده د جن ایکسپرت یعنی مخکې هم درلوده خو هغه 4 ماډله و په دې معنا چې په هغه وخت کې چې د 4 ناروغان په یو وخت سره د دوی بلغم موږ ته نتیجه راوستله دا ماشین د 14 ناروغانو په همغه وخت کې د 14 ناروغانو نتیجه موږ ته راوباسي لا بلکې کیفیت له هغه څخه لوړ ده. یک مرکز تشخیص داده مرض در ولایت بغلان هست یعنی بلندترین مراکز تشخیص در ولایت بغلان داره بلندترین واقعات توبرکلوز در ولایت بغلان است. نسبت فقر تنگدستی بیچارگی نرسیدن مردم در تحصیلات مراکز بالاخره این وضعیت توبرکلوز یک مقدار زیاد واقعاتش است و ما اساس ولایت بغلان هم شاهد این یک ماشین تکنولوژی بسیار پیشرفته هست. موږ وینو چې تر ډیره حده پورې د موږ مشکلات یو اندازه را حل سوي دي د پرسونل په برخه کې د کار په برخه کې د شباش په برخه کې همدغه رقم چې کوم مریضان دلته راځي موږ لغو نه چون موږ ملت یو موږ خلک وینو د یو مریض په حیث باندې هم موږ دلته راځو له خلکو سره خبره کوو تر ډیره حده پورې موږ د صحت عامې د رهبریت نه او له پرسونل نه واقعا چې د زړه له تله مننه ورڅخه کوو چې په ډېر سختو شرایطو کې ډېر زیات امکانات دوی راجلب کړي دي.